ګرانو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو سره د پښتو ایچ ډي فلم اقرار هغه غلطۍ او بې وقوفۍ تاسو ته په ګوته کوو چې تاسو نه پټې وي. فلم ډېر ښایسته وي خو چې کله تاسو د هغې غلطۍ وګورئ او هغې کې کوم هدایتکارانو اداکارانو غلطۍ کړي نو خندا به ورپسې درشي. دلته کې زمری دا بیگ را شغال کې او د دې دوه کسانو ته وي دا بیگ راوالی خو هغوی خو داسې رواني لکه چې بیخي تازه تازه اپریشن شوي وي خو چې کله دوی بیگ رالي نو په هغه باندې ډز وشي خو که تاسو کتل نو ډز د مخکې نه وشي او ګولۍ خو د شا نه لګي دا وګورئ وینه هم د شا نه ده. که تاسو وګورئ په دې تماچه باندې کم از کم 5-6 ډزه وشي خو کس یو ډز ولګي او په غونډه تماچه باندې صرف 2 کسانو لګي. دې بې وقوفۍ ته وګورئ چې زمری لاندې ډزې کوي لاندې لګي او سوري بره کېږي دا لاسې دي یار. دلته کې چې زمری ډزې کوي نو ګولۍ په پیلرو او د دې ګاډي په شیشه باندې هم لګي او په پیلرو کې سوري هم کېږي ښکاري خو چې کله دا خلک وتښتي او زمری را واپس شي نو پیلرې خو صفا سوتره دي. کله چې زمری د ټکرۍ ټاټوان ټول اوسغلی او بیگ راواخلي او را روان شي او ګاډي ته خیږي نو د سره جیپ دی تاسو کتی شئ خو چې کله پیسې سیټ ته واپس ورکي او بیا روانېږي نو د سره خو موټر دی خو مړی د پښتو فلم دی هر څه پکې چلیږي ښه. دلته کې شهزاده جیپ کې را روان دی او د هغه د ویښتو دپاره ډېر تشپاڼې راغلي دي خو هغه خو داسې یو یو راکاږي او راغورځوي یې ګورئ ورته یو خو یې سنبال که او گنجې پروت دی هغه دوه نور هم داسې راپرېوتل لکه په چرګو باندې چې د ټوغکي مرض راغلي او یو یو راپروزي خو د شهزاده څه پته نه لګي چې دی د کوم ځای نه دا ارڅه کوي. سواتي ته ګوره د خوا کې ورسره ولاړ دی خو ده ته پته نه لګي. شهزاده هم د پیرې بچیرې وګوره ورته ناست په اونه کې دی او لاندې خلک په سوک هم وهي په لت هم وهي دې ته وایي ښه خلک هسې وایي ساینس کمال کړی دی. راشه مړه ساینس خو د پښتو په فلمونو کې کمال کړی دا وګوره د کوم ځای نه لته چلی د کوم ځای نه سوک چلی یوې لکه د خریړو په شانته خلک راپروزي اولته ماشین راپروزي بیا پسې په خپله راپروزي 3-4 سانټې بیخي یو شان. واه واه جی واه واه شهزاده بره په اونه کې ولاړ دی او هغه چې کوم تشپاڼې والي هغوی خو بیا ټول راجمع شو.